د افغانستان سره د پاکستان چې کوم معاملات دي په هغې باندې هم خبرې وکړې. خاموشه دا بالکل خبره لکه د نور په ډاګه ده چې د دې زموږ د ملک امن چې کوم دی هغه د ګاونډي هېوادونو سره د تعلقاتو سره تړلی شوی دی. دا یو نظام دا هم لګي چې په بلوچستان کې چې دی هغه افغانستان ګوتې وایي، په بلوچستان کې چې دی هغه انډیا ګوتې وایي، دغه رنګې ویږي په کراچۍ کې چې دی عرب ګوتې وایي، په قبایلو کې چې کوم خلک ناست دی د هغوی سپورټ د افغانستان نه کېږي، د انډیا نه کېږي. نو کله چې زموږ له طرف نه که بار بار د امن پیغامونه وي، د محبت پیغامونه وي او هغوی په بلوچستان کې دا هم ګوتې وایي، دې تعصب خو شته که دا خو ځان خطا ایستل دي. که فرضاً ته مخالف لري، دشمن لري په جهان کې، هغه ته ولې پرېږدي؟ که ته په خپل کور کې په جګړه اخته کېږي نو ستا دشمن به لیونی ستا د مخالف سپورټ نه کوي. ور دا اوس کیسه روانه ده، زه نوم یې نه اخلم، احتیاط غواړي د ملک دپاره ښه یم. ګوره زه د ارباب اقتدار ته خواست کوم چې ګوره زموږ ملک په ډېر خطرناک ځای دی. دلته د پردي ملکونو پراکسي وار روان دي. مزید زه پر مخ نه سم تللی. دلته د پردي ملکونو پراکسي جنګ روان دی. دا به د پاکستان بیخ وباسي. نه شیعه د سني دشمن دی، نه سوریه د شیعه دشمن دی، نه دا تاریخي څوک دی چې کور فیصله کوي چې یار محمود ځکه قابل قتل دی چې لمونځ د ادمه کوي، او فلانی ځکه قابل قتل دی چې ویښته دا اختیاري څوک نه لري. په دې باندې د بلوچستان کې چې کوم قتلیام د هزاره کمیونټي روان دی هغه په دې باندې پوه دی چې سني زما دشمن نه دی، زه سني دشمن نه یم، هغه په دې پوه دی. خبره دا ده، فکره وکړه توجه نه وکړه. زه دا وایم چې دلته د پردیو ملکونو پراسي جګړه ده. بالکل صحیح. موږ د بل دپاره خپلې وینې ولې توی کړو؟ صحیح. که شیعه دی خو د دې کلي شیعه دی، که سني دی خو د دې کلي سني دی، که یو بله فرقه ده، که یو بله ژبه ده، که یو بل دا به بیا څرنګه دا خو به ګرد خلک سره ووژني. صحیح. بس زه جج یم، زه دغه ما فیصله وکړه چې فلانی د مرګ دی، دا تاریخي څوک نه لري. دا فیصله به یو خاص قانون کوي. که یو سړی بد کوي دا به یو قانون وي، بیا پر هغه باندې دغه کېږي. که دوی وایي چې زه چا سره په بحث کې نه لوېږم. قرآن کریم دا وایي، قرآن کریم دا وایي اخري حجة الوداع رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اخري حج وکړه، د قرآن کریم آیات دی چې کافر نجس دی، تاسو دوی د حرم په دغه کې نږدې مه پرېږدئ. بالکل که څوک کعبې شریف له تللی یي هلته شیګان ګرځي. نو پکار دا ده چې اسلام فیصله کړې، او که دا به بیا څنګه وي، زه څه ووایم، مطلب دا دی چې د بربادۍ لارې دي. صحیح. انسان پر دې بنیاد وژل چې ته شیعه یې، ته سني یې، ته اهل حدیث یې، ته اهل فلانا یې، بیا خو دا وطن نورې بلای په دې کې خارجي ملکونو انټرسټ دی، په دې کې خارجي د خارجي ملکونو د انټرسټ چې کوم دی، نو زموږ د ملک خپل لیډرشپ چې کوم دی هغه دومره کمزوری دی چې د خارجي ملکونو سره کېني او ورته ووایي چې دا خو ټوله منطقه په دې اور کې به پراکسي جنګونه به د خارجي ملکونو موږ خامخا ختموو. یعنې دا بده خبره ده. چین رنګه دوست هم دا وایي چې ته هلته مداخلت کوئ. چین خو به نه یې د کرزي صاحب انډیوال. صحیح. ایران رنګه دوست هم وایي موږ ته ګیله ده، دا کارونه باید موږ پرېږدو. لکه په موږ کې چل شته، په موږ کې لکه چل شته. دغه بیماري به ختمول غواړي. صحیح. بس چې موږ توبه به وباسو، قرآن شریف خبره ده، توبه به وباسو، تېر هېر راسئ، ته د افغانستان د ازادۍ احترام وکړه، دوی به ستا د ازادۍ احترام وکړي. د هند د ازادۍ احترام وکړه، دوی به ستا د ازادۍ احترام وکړي. چین، هند، ایران، افغانستان موږ همسایګان دي، بس احترامونه به کوو. پیسفul coexistence. د نن په ملک کې یو جمهوري ټرانسپیرنټ فدریشن آف پاکستان، او په هغه کې پښتون، بلوچ، سندھی، سرایکۍ، پنجابی د ورونو په شان هر چاته د قرآن کریم دغه مطابق چې ستا په وطن کې الله پاک کوم نعمتونه پیدا کړي دي، پر دې باندې لومړی ستا د بچیانو دی. دا چې ګلې ګلزار سیمه به جوړه شي مذهب وکړي. دا خبره کومه خطرناکه خبره. ګول ما مثلا دا دوی جوړه کړې ده. ګوره فاټا یا منځنۍ پښتونخوا ولې ډېر وړه ټوکړه په جنګ اخته ده. صحیح. که خدای نخواسته، خدای نخواسته له باجوړه نیولې بیا تر جنوبي وزیرستانه بیا د بلوچستان پښتون په ګډ شو. خیبر پښتونخوا دا ملک به چېرته وي؟ صحیح. جګړې ته پټرول مه اچوئ، تیل مه اچوئ، چې دا شوې ده ډېره خطرناکه جګړه ده. صرف اخلاص نه دی چې په دې خبره که خلاص دی اوس به یو دغه به غواړي. نو هنرېبل باعزته دغه یې دا ده، ګوره د هندوستان سره موږ څه وجګړې کړي. صحیح.
هندوستان سره په جګړو کې زموږ دومره افسران او سپایان نه دومره څومره چې بس د کوچ په منځني پښتونخوا کې مړه شو څه پکې زه دا د ډرون ذکر هر څوک کوي دا زموږ جهازونه چې لګیا دي چې بمباري کوي دا ټنکونه چې لګیا دي دا توپونه چې لګیا دي دا پښتون وطن دی دلته خلک د وینو زخمونه نه هېروي دلته څلوېښت کاله بعد خلک بدلې اخلي چې دومره تباهي راځي بلوچستان په اور کې ولاړ دی پښتونخوا چې دغه په اور کې کراچۍ په اور کې ده د دغې تباهۍ نه پس دغه کم ذهن چې کم دی کم چې د لاسوهلي ذهن دی په دغه ذهن کې چې تبدیلي تاسو وینئ که نه که نه وي د پاکستان لاړ نه تاسو خپل سیاسي نظر مسیر ستاسو دی چې تاسو څه چینج څه تبدیلي ملاقاتونه به یقینا ستاسو زه خپله د خیر سړی یم ځان خدای به خیر کړي په کار ده چې خیر کړي زه په دا پوهېږم هر سړی په دا پوهېږي بس موږ څنګه تېرې کړي دي بس هغه وشوې نورې به نه کوو راسئ دا کمبله راټوله کړو دا د ملاخرات کمبله دا د دهشتګردي کمبله اوس موږ جهان سم راباندې راګرځېدلی دی او دا سیمه ډېر خطرناک اور باندې بله ده دا د کوټې معامله څلوېښت ورځې مخکې هغه جنازې اوس بیا جنازې بینارو کې خو اوس خالي دغه خانجنګي پاته ده نو چې خانجنګي شروع شوه بیا به څوک سنبالوي پاټا کې ته په جګړه یې سهار په خیبر کې جګړه ده موږ د فلانې د جګړې روان دي په تیرا کې جګړه ده په بلوچ کې جګړه ده کراچۍ کې جګړه ده د پاکستان چېرته پاتې پاکستان به چېرته اصلي خو نه دي کوي ستا دوستان په جهان کې دومره ډېر دي چې هر چاته به هر شی مهیا کړي صحیح خبر ده بالکل هر چاته به هر شی مهیا کړي د بریک اخلو بریک نه بعد بیا راځو ملګرو محترم مشر زموږ سره ناست دی تفصیلي خبرې روانې دي ډېرې خوندورې خبرې دي غواړو چې سوالات تپوس ورکړو دې څومره ډېرې خبرې موږ ته وکړي نو یقینا زموږ په پیغام کې اضافه کېږي اخلو بریک نه بعد واپس راځو کو پروګرام کې بیرته هرکلین وګورو څو ورځې وړاندې د محترم مشر مبارک کې دا خبره مخته راغلې وه چې کېدای شي چې په نګران صرف کې دوی ته د وزیر اعظم څوکۍ ورکړی شي دا د ډېرو خلکو خواهش هم دی او د ولس هم ډېر لوی خواهش دی تپوس چې کوو که چېرې داسې وشوه والله دې کې چې داسې وشي چې زموږ مشر چې دی هغه دا څوکۍ چې کوم خلک خواهش لري د هغو د خواهش پوره شي نو دوی به اخر داسې کوم اقدامات کوي چې د بلوچستان دا دومره عجیبه ایشو ده چې څوک یې کنټرول کولی نه شي دوی به بلیک اینډ وایټ کې څه خبره وي څه حکمت عملي به وي مشره اول خو تاسو ته چې کوم افر شوی دی یا کوم خبره کېږي ستاسو په باره کې غواړم چې ستاسو په هغې باندې څه نظر دی واقعي که داسې وشي د وزیر اعظم څوکۍ که تاسو درکول غواړي خلک تاسو به قبلوئ که نه او که درکړی شوه نو داسې به څه بلیک اینډ وایټ کې اقدامات دي چې د بلوچستان دا مسله داسې حل شي اهم خبره نه ده پاکستان یو په لومړي ځل یو ګورنمنټ خپل وخت پوره کوي صحیح بل الیکشن به کېږي انټریم ګورنمنټ کې هر څوک چې وزیر اعظم شوي دي ستاسو امکانات شته که نه ما د اوس په دې باره کې نه سنجیده خبره پارټۍ سره کړې ده د ملګرو سره کړې ده میا صاحب دوه ځلې ویلي چې افغانستان موږ ورکوو ما نه هم ورته کړې نه ورته کړې نور په دې کې خلک چې بیا څه وایي ما په دې کې به هغه نه دي کړې خبره دا اهمیت نه لري اهمیت دا لري چې الیکشن خامخا په کار نه شي وشي ترانسپیرنټ موږ دې ټول بایلو موږ دې ټول بایلو خو شفاف الیکشن یو پاورفول پارلیمنت د عین بالادستی یا خبرې ته یو ځمه یو خبره زه کوم بیا موقع نشته ګډ خلک ضرور جی پلیز اول دی پی سی وه دی این پی پی سی وه پاکې ګرې پارټیان مسلم لیگ څوک هغه ریزولوشن هم د روډ میپ هم ځکه نه وټاکلی شو چې ګډوډ خلک وو صحیح نو دغه دغه کې چاره پر امر سره متفق یو په هغې کې هغه خلک چې پاکستان ځان دوستان ملګر دوستان هغو دا چپ کېښوده نو منځنۍ پښتونخوا د دوی طالبانو پاکستان کې څه شي نو هغې ته چې مذاکرات به کوو خو د پاکستان د عین په چوکاټ کې اوس ما دا دغه دی ګوره که فرض کړه دا خبره ته ایمانداري کوي بیا به مولانا محمود عمر ته هم وایي چې د افغانستان د عین په چوکاټ کې شرطونه ولې انتظام ته بالکل خپل هغې عین ستا عین د افغانستان د عین نه دی زیات اسلامي صحیح بالکل یو قسم عین دی او هغه کې جوړولو کې عبدالرب رسول بسیاف شامل دی په هغه کې پرګیاني شامل دی علما کرام شامل دي مجاهدین راس کړه چې کله کړه په کې رباني صاحب شامل دی اب کې ناس دي هغه موجود دي په ګورنمنت برخه دي هغه عین ته چې بنوي سره او دې ته تاریخ طالبان څه خبره کوي او عین په شوکات کې
ګور مسلمانۍ دا ده چې بس دواړه امن غواړو د پاکستان مجلس د پاکستان د آئین په چوکاټ کې د افغانستان د افغانستان د آئین په چوکاټ کې د مرته کندهار سړی خپلې مزیدي کړي مجلس نتیجه به خطر نه لري پی سي کنه ډېر خلکو ډېر تم ساتل چې شاید د دې مسلې حل شي هغه راغله مسله تاسو وایي چې مختلف خیال خلک وو کله خپل ټیم کړی دا پی سي به شاید خراب شي صحیح او نو داس مکتوبه نه غوښنه وکړي چې اعتراض نه صحیح په نومړی میټینګ به نور کېږي په فضل الرحمن وزیر هغه هغه به کوي به بل کوي خو بنیادی خبره ده چې بس تیر هیر راسي کلمه وایي پر ځان یې چکو یو جمهوري پاکستان یو آزاد مستقل افغانستان دلته جمهوریت هلته جمهوریت خپل وینې وڅټو زخمونه وڅټو بس خپل کلمو ته دعاګانې وکړو فاټا موږ ځان په زرګون ویل ځل کسه سپینږیري شاخي سوال څومره پولیټیشن څومره مشران په پاکستان کې هغه مختلف سیاسي ګوندونو سره تعلق ساتي ستاسو هم خیال یا هم فکر دي په دې معاملې باندې د فاټا خبره افغانستان د خبره افغان پاکستان د خبره چې کومه ده تاسو یقینا ملاقاتونه کوي زه معشوق یم خلک ورنه خپش چې ته امتحان واخلې صحیح چې فاټا څه شي ده صحیح هلته څوک اوسي تاریخ یې څه دی د پاکستان ټول سیاسیان به فیل شي او د پته نشته شي پته نه یې راځي صحیح صحیح ته نو منز لاند نو منز لاند یو څپک مځکه تقسیم ده صحیح په دا ځوان ته چې انت غدي لیونیان وسوم هغه دوی صفه خلک دي پښتونخوا وطن کې په فاټا کې په منځني پښتونخوا کې په ټول پښتانه کې سمجه ګور سیستم لا وجه کاوي په پاتې زمومه پښتونخوا وطن کې دوه خبرې بل ارجع شو چې اسلام هم دغه شوی چا به چا نه زولي وجري وغمر کېده او چې جرګه به نه کوي خاص نه کوي او که څوک د چا په عزت بل اوسېدل وغمر کېده نو په پښتانه کې مرګ نه بالکل په جنازه کې مرګ نه کاو د فلان قاتل په جنازه کې نه مرګ کاو موږ په جنګ کې نه مرګ کاو موږ په جماعت کې نه مرګ کاو موږ په ډکه وجره کې نه مرګ کاو زموږ ټول سیستم یې راوځو صحیح او د جمهوریت کې دا اوس جمهوریت الوداع نه کافر وانت نه بل مذهب نه بل مذهب او یا کتنه مسلمانان افریقان شوالي البته د جمهوریت الوداع په رسمي دوی کې دا نو طریقه راځي خپل پښتونخوا وطن خپل پښتو خپل وجره خپل جنګ سره راټول وطن دغه کو وته یې ته ما فيه غوښنه تاسو وکم راځي پاکستان جوړ خپل وطن جوړ کو فاټا جوړ کو پښتانه سره راټول کو د افغانستان خو زموږ وطن دی ټول بربادي شي منطقه په امن سره راځي دی وطن ته امن راو په دې کې شرط څو زموږ کومه کوي بلا شرط صحیح تیار مشر ډیر زیات تاسو خپل وخت را ډیر مننه دي دغه ټول محترم مشر